ما د ګلاب په امید لوی کړې او تخار وخته د زړه په وینو مې رالوی کړې تغیار وخته چې په جار جار پر تقوا ولاړه کورنۍ. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته. مور پتاو داغیش کی رالوی کړې او تمار وخته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع پر تقوا ولاړه کورنۍ د هغه سپیڅلي ذات په نامه چې فرمایلی دي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ستاره پریکړه کړې چې تاسې د بل هیچا عبادت مه کوئ مګر یوازې د الله او له مور او پلار سره ښه چلند او ښه اخلاق وکړئ. کله تا سره له هغو نه یو یا دواړه زړښت ته ورسیږي نو هغو ته اوف قدرې مه وایه او مه هغو ته په تریو تندي باندې ځواب ورکوه بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه او د هغو په وړاندې له نرمي او عاجزي نه کار واخله او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړهسوي او خواخوږي سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. همدارنګه سلامونه او درودونه دې پر محمد رسول الله وي چې الله پاک د خپلو بندگانو د هدایت لپاره راواستوه. هغه ټول بشریت ته د یوې روښانه ډیوې په څیر دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله له لورې ورسپارل شوی امانت چې هغه اسلام او قرآن دی په ټولې امانتداري سره نړۍ ته ورسوه. امت ته یې نیکه لاره وښوده او د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې د الله د دین د رسولو هلې ځلې وکړې. د هغه په ټولې کورنۍ او ملګرو د سلامونه او درودونه وي. نو قدرمنو اوریدونکو د مور او پلار نافرمانی او له خپلو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د ځمکې پر سر د کیدونکو ګناهونو له ډلې یوه ستره ګناه او د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم له لارښوونو ښکاره سرغړاوی دی. ښایي همدا علت وي چې الله پاک د دغه دواړو ګناهونو ترسره کوونکو ته د لوی او دردونکي عذاب د ورکړې ګواښنه کړې ده. دغه کار داسې ستر او نه منونکی جنایت بلل کیږي چې د انسان وجود لرزوي او په ټولنه کې مختورن کوي. ان د جاهلیت د وخت جاهلانو یهودو او نصاراو په خپلو دینونو کې دغه کار غندلی او رد کړی لکن نن ورځ دا د مسلمان عمل ګرځېدلی چې خپل مورم ځوروي خپل پلارم ځوروي او خپلو خپلوانو سره هغه دوستي او رابطه هم پرې کوي. د یو مسلمان وجود او زړه هغه مهال په لرزه شي چې کوچنی او د ده تر لاس لاندې روزل شوی اولاد یې چې څومره لویږي ځوانیږي او غښتلی کیږي هماغومره د مور او پلار په حقوقو سترګې پټوي او پام نه ورته کوي. اولاد بیا هغه وخت نه یادوي چې مور او پلار یې خپل خواږه عمرونه د هغه په روزنه کې تیر او له هغه نه قربان کړل. د هغه د خوب لپاره میاشتې میاشتې شوګیرې وکړې. د هغه د مړښت او ګېډې ډکولو لپاره وږي پاتې شول. د هغه د آرامتیا او راحت لپاره سختی او زحمتونه وګالل.
خو کله چې مور او پلار زاړه او د قبر خولې ته نږدې شول اولاد د هغو پر ټولو خدمتونو او زحمتونو خاورې واړولې او له خپل مور او پلار سره یې دومره ذلیل او تند چلن پیل که چې یو الله پرې پوهیږي. الله رب العزت له خپل حق سره یو ځای د مور او پلار حق یاد کړی او له هغو سره نیکي او زړه سواندي د خپل بندگی او عبادت یو مهم شرط ګڼلی. له مور او پلار سره ښه چلند او له خپلو خپلوانو سره شرط ګڼلی. له مور او پلار سره ښه چلند او له خپلو خپلوانو سره راشه درشه یعنی پالل یوازې د الله تعالی په ښې عبادت او ښې بندگی ترسره کیدی شي. نو ای ځوانه د پلار د ژوند هغه حالت دې سترګو ته ودروه چې ملا یې کړوپه زغم یې پای ته رسېدلی او ږیره او ویښتې دواړه سپین شوي دي. همدارنګه ای ځوانه د مور مړاوې څیرې ته وګوره چې ویښتې یې سپین او د قبر خولې کې ولاړه ده. دغې مور خپله خوږه ځواني او د ځواني مست او سرشاره موسم ستا په خدمت، ستا په روزنه او ستا په پالنه کې تیر که. خو کله چې اولاد ستر لوی او غښتلی شو هغه ته یې شا واړوله او له پامه یې وغورځوله. الله تعالی څومره عالم او حکیم ذات دی. د مور او پلار دغه ټولو سختیو او زحمتونو ته په کتو پر اولاد غږ کوي چې پام د دوی په مخ کې اوف قدرې ونه وایي. د الله تعالی په ذات قسم در کوم اوس یې راته ووایئ چې مور او پلار ته اوف ویل ستره ګناه ده که د هغوی د حقوقو خوړل، هغو ته درناوی نه کول، هغو ته سپکې سپورې ویل، هغوی ځورول او له هغو سره د اړیکو پرې کول. الله وایي چې اوف ورته مو وایه او موږ ورسره لا څه کوو. زموږ په ټولنو کې داسې کسان هم شته چې خپله په ښکلو او لوړو ودانیو کې ژوند کوي، تر ټولو په ښکلو او نوو جوړو شوو موټرونو کې ګرځي او ښه خوراکونه کوي، خو مور او پلار غریبانان یې په بېوزلي، فقر او سخت حالت کې ژوند کوي. یوازې الله پاک د دوی دغه حالت ویني. نو دا څنګه زړونه دي او دا څنګه روحونه دي؟ عربان د جاهلیت او اسلام په وختونو کې له سرغړونو او سرغړونکو تښتېدلي او له دې اړخه ډېر ځورېدلي او کړېدلي او د ځورونکو خالق او پنځونکو ته یې شکایتونه کړي دي. د سیرت کتابونه لیکي یو کوچی په جړا او چیغو د مسلمانانو د وخت خلیفه ته راغی. خلیفه وپوښتل پر تا څه شوي؟ هغه کوچی او اعرابي ورته وویل پر ما د مال او دولت تر مصیبت هم لوی مصیبت راغلی. خلیفه ترې پوښتنه وکړه دا څه ډول مصیبت دی؟ هغه اعرابي او کوچی وویل زوی مې وروزه، د هغه د ویده کولو لپاره مې بلا شپې په رڼې تیرې کړلې، د هغه د مړولو لپاره مې ولږې تیرې کړې، د هغه د آرامتیا لپاره مې ستړیاوې وګاللې. خو اوس چې هغه ستر شو او حالاتو زه وځپلم، د همدغه اولاد د روزنې سختیو مې ملا را کړوپه کړه، نو اوس هماغه اولاد زما حق تر پښو لاندې کوي. او هغه عربي او کوچی په ژړا شو او ویې ویل هغه مې داسې وروزه چې د قوم یو ورور او ملګری شو او د لارې په موندلو کې اړتیا پوره شوه. هغه خپله لار وموندله، هغه ظلم وکه، زما حق یې رانه که او لاس یې راباندې تاو که. الله تعالی چې پر هغه پیاوړی او غالب دی د هغه لاس دې پرې تاو کړي. نو د سیرتو کتابونو لیکلي چې د دغه عربي او د کوچي سړي د همدغه زوی لاس تاو او پر شای کوک پاتې شه. همدارنګه یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په شکایت راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل پر تا څه شوي؟ هغه ورته ویل یا رسول الله زه یو مظلوم سړی یم او زوی مې له ما سره جفا او ظلم کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل څه ډول ظلم یې در سره کړی؟ سړي وویل هغه مې وروزه، لوی او ستر شو، خو کله چې زما سترګې کمزورې شوې، هډوکي مې سست شول، اجل او د مرګ نیټه مې نږدې شوه، زما حق یې رانه که او په ډیر بد حالت کې یې راوشړلم، د کوره یې ویستلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل آیا تاسو یې په اړه څه ویلی دي؟ هغه سړي ویل هو دا مې ورته وویل کله چې ماشوم وې خواړه مې درکړل، کله چې ځوان شوې
خرچه او لګښت مې درکه، ما چې هر څه درکول تا به لګول، په کمه شپه به چې رنځور او ناروغه شوې ما به هغه ټوله شپه په ویښه تیره کړه او ډیر به نارامه وم. سړي همداره زیاته کړه چې دا زما قصور دی. آیا د نیکي او ښه چلند ځواب ښه چلند او نیکي نه ده؟ کله چې ته ناروغه شې زه در سره شپه په ویښه تیروم. ته چې رنځور وې خو ما ته رنځ او ناروغي ستاسو نه ولګېده. د دغه سړي د خبرو اوریدو وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اوښکې راغلې. نو قدرمنو اوریدونکو، پکار ده چې په اسلامي نړۍ کې له میندو او پلرونو سره د اولادونو له لورې د دا ډول ظلمونو او نارواو په تړاو نرم زړونه ودردیږي او سترګې اوښکې تویې کړي. آیا له دې نه بل لوی او ستر ظلم شته؟ یو اولاد چې تا یې په روزلو کې خپله ځواني خاورې کړه او په لویولو کې د سختۍ وګاللې، ستا خبره ونه مني او ستا له لارښوونو سرغړونه وکړي، بلکې ستا پر وړاندې ودرېږي، تند او ناروا چلند در سره وکړي. ای د الله بندگانو، له دې نه بل ستر ناورین او ظلم نشته. کله چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د ښو کارونو د ترسره کولو پوښتنه وشوه، محمد رسول الله وفرمایل په خپل وخت سره لمونځ کول. بیا سوال وشو نور کوم کار؟ رسول الله وفرمایل له مور او پلار سره نیکي کول. بیا سوال وشو بل کوم کار؟ رسول الله ځواب ویلی د الله په لاره کې جهاد کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته په بني اسرائیلو کې د یو داسې کس واقعه بیان کړه چې له مور او پلار سره ښه چلند او نیکي کوله. ډیر د حیرانتیا او تعجب ځای دی چې په یهودو او نصاراو کې هم داسې کسان شته چې د مور او پلار په وړاندې زړونه نرمیږي. د هغه کسان دي چې الله پې لعنت ویلی دی، لکن د هغوی زړونه د خپل مور و پلار په حال باندې نرمیږي. په داسې حال کې چې په مسلمانانو کې داسې ډیر کسان شته چې زړونه یې کلک او د سخت زړیتوب داسې مهرونه پرې لګول شوي چې هیڅکله به هم نرم نشي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی له پخوانیو ولسونو یو 3 کسیزه ډله په یو سفر روانه وه. شپه پرې راغله او دوی د شپې تیرولو لپاره یوې څمڅې ته ننوتل. له غره نه یوه ډبره راوښویده او د څمڅې خوله یې بنده کړه. دوی یو بل ته وویل له دغه غاره د وتلو بله هیڅ لار نشته مګر دا چې د خپلو تیرو نیکیو او ښو کارونو پر مټ له الله تعالی نه دعا وغواړو. د دوی له ډلې یو وویل ای زما پروردګاره، زما زاړه مور او پلار ول، ما به هیڅکله هم له دوی نه وړاندې خپلو بچیانو او میرمنې او نوکرانو ته شیدې نه لوشلې. یوه ورځ د لرګیو د ټولولو لپاره صحرا ته ووتم، له دوی لږ لرې پاتې شوم، خو کله چې ماښام کور ته را وګرځېدم دوی دواړه ویده ول. د دوی برخه شیدې مې ولوشلې خو دوی لا هم ویده ول او ما دا ښه ونه ګڼله چې دوی د شیدو څکلو لپاره له خوبه را بیدار کړم او دا چې موږ له دوی نه مخکې شیدې وڅکو. په داسې حال کې چې زما په لاسونو کې له شودو څخه ډک لوښی و او بچیان مې د ولږې له لاسه له ما چاپیره تاویدل او له ناچاري مې انتظار کوه چې دوی راویښ شي. کله چې سهار شو دوی له خوبه راویښ شول او خپلې شیدې یې وڅکلې. یا الله که دغه کار مې یوازې او یوازې ستا د رضا په خاطر کړی وي، له دغې څمڅې څخه د خلاصون لار پیدا کړه او له دغه حالته مو وژغوره. له دې دعا نه وروسته تیږه د څمڅې له خولې وخوځېدله خو لا هم له غار د وتلو لاره نه وه. په دې هکله به نور واورو قدرمنو اورېدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. ما به پشپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې. ما به پشپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې. ما به پشپو ما به پشپو شپو زنګولې تر سهاره پورې. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو کله چې هغه سړی د خپله نیکه رویه د خپل مور و پلار سره الله ته وسیله ګرځوي، الله رب العزت هغه کاڼی د دې څمڅې او د غار مخې نه لرې کوي. نو
نو د الله بندگانو د مور او پلار نافرمانی او د هغو سره بد سکول او چال چلن پر داسې یو ناورین بدل شوی چې زموږ کورنۍ او ټولنې راګیر کړی دي. په ځینو آثارو کې داسې هم راغلي چې په آخره زمانه کې به یو کس د اولاد تر روزلو د سپي روزل ښه ګڼي. ما تاسو ته ویلي وه چې داسې یو ځوان و چې سپی د جنګولو لپاره بوه، دسمال د خپل د جیب نه راوباسي، د هغه سپي مخ او د هغه سترګې پې پاکوي، خو کله د اولاد جګ نشه چې د خپل مور او پلار مخ په ښایسته دسمال باندې پاکي او د هغو اوښکې او د هغو ژړا په مسکا او په خوشحالۍ بدله کړي. موږ په خپلو ټولنو کې د اولادونو له لاسه داسې کړېدلې او ځورېدلې میندې او پلرونه هم لیدلي چې د خپلو اولادونو دغه ټولې کړنې یوازې د اوښکو په تویولو ځواب کړي او بس. نو ای مسلمانانو ځوانانو، آیا الله تعالی ته نه ورګرځو؟ آیا باید زړهسوی او تواضع ونه لرو؟ آیا له خپلو میندو او پلرونو سره باید په نیکي او ښه ډول چلند ونه کړو؟ یو کس له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل، ای د الله رسوله، زما د ښه چال چلند ډیر مستحق او وړ څوک دی؟ نبی علیه السلام وفرمیل امک، ستا مور. سړي بیا وویل له هغه وروسته؟ بیا رسول الله ورته وفرمیل چې ستا مور. بیا یې وویل له هغې وروسته رسول الله بیا ورته ویل ستا مور. هغه بیا وویل له هغې وروسته رسول الله په څلورم ځل ورته وایي ابوکه، ستا پلار. پر اولاد د مور او پلار د حق 3/4 د مور ده. همدا مور ده چې تا ته شیدې درکړي، ته یې روزلی، جامې یې در اغوستي او ته یې ګرم او ښه ساتلی. الله تعالی دې زموږ میندو او پلرونو ته د دغو کارونو ښه بدله ورکړي او د هغه حوض اوبه دې پرې وڅکي چې له څکلو یې وروسته سړی بیا نه تږی کیږي. خو له مور او پلار سره نیکي کول ډیره مهمه او د پام وړ موضوع ده چې ځینې ګټې په لاندې ډول دي. الله درته د سمې لارې لارښوونه او هدایت کوي. که مور و پلار سره ښه چلند وکړي، الله به سمه لار در وښیي. الله به درته نیک او ښه اولادونه درکړي. الله به در سره په هره چاره کې مرسته وکړي. الله به په ټولنه او د خلکو په منځ کې ستا درنښت او محبوبیت زیات کړي. الله به ستاسو خبرې او سرګوندونې سمې کړي. د مور او پلار له خبرو او لارښوونو د سرغړونو او سرکشي ځینې زیانونه الله داسې بیان کړي. اول دا چې الله به پرې لعنت ووایي، لکه چې الله په صورت محمد کې 23 او 22 آیت کې فرمایي فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. همدارنګه الله رب العزت په صورت رعد کې 25 آیت کې فرمایي والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل ویفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. پاتې شول هغه خلک چې د الله ژمنه له کلک تړون نه وروسته ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله د هغو د پیوندولو حکم کړی او په ځمکه کې فساد خوروي. هغوی د لعنت وړ دي او د هغو لپاره په آخرت کې ډیر بد استوګن ځای دی. په یو حدیث کې رسول الله فرمایلی دی لا يدخل الجنة قاطع الرحم. هغه کسان چې له خپلو خپلوانو سره اړیکې او راشه درشه پرې کوي هغه جنت ته نه داخلیږي. د الله استازی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو ډیر نرم زړی او د پراخ ټټر او پراخې حوصلې خاوند و. الله تعالی د هغه عظمت او ستروالی په قرآن کریم کې بیان کړی، لکه چې الله په صورت قلم کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم، او بېشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لري. په صورت آل عمران کې الله په 159 آیت کې فرمایي فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیغمبره دا د الله له لورې رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی. که داسې نه وای او ته توند خویه او سخت زړه وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خوار شوي وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښو اخلاقو او کړو وړو له کبله دومره لوړ مقام درلود چې په یو تاریخي بیلګې بدل شوی. له رسول الله صلی الله علیه وسلم پرته نړک داسې کوم کس چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې اخلاق ولري او له هغه غوندې زړه سواندی وي نه دی لیدلی.
د تره زامنو او خپلو خپلوانو یې هغه له مکې وشړه، سپکې سپورې ورته وویلې، ویې ځوراوه، مخامخ جګړې ورسره وکړې، په جنګي مبارزو کې وننګوه. بس خلاصه دا چې د هغه پر ضد یې پوځي، اقتصادي او تبلیغاتي جنګونه پیل کړل. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بریالی شو، رسول الله څه وکړل؟ هغه فاتحانه ډول مکې ته ننوت. د تکبیر په شور او آواز کې د اسلام بیرغونه رپانده شول. غرونو د هغه د بریالیتوب چیغې ووهلې. هغه پر کعبې ودرید او خپل تره زامنو او نورو خپلوانو ته یې وویل، ما ترون انی فاعل بکم، څه فکر کوئ چې له تاسو سره به څه کوم؟ هغو په ژړغوني انداز وویل، تاسو یو مهربانه ورور او وراره یاست. رسول الله ورته وفرمایل، اذهبوا فانتم طلقاء، لاړ شئ، تاسو آزاد یاست. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې الله پاک دې تاسو ته بښنه وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی ابو سفیان بن حارث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یې ډېرې سپکې سپورې ویلې او ډېر به یې زوراوه، د مسلمانانو د بري د خبر په اورېدلو له خپلو زامنو سره یو ځای له مکې وځي. علي رضی الله تعالی عنه هغه ویني او ورته وایي، چیرې ځې؟ هغه ورته وایي، خپل زامن دښتې او صحرا ته بیایم چې له لږې او بېوزلي څخه مړه شي. قسم په خدای که د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس په ما بر شي، په تورې به مې ټوټه ټوټه کړي. علي رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ښه پیژانده وویل، ابو سفیانه تاسو تیروتي یاست. رسول الله تر بل هر چا ډېر له خپلوانو سره نیکي کوي او له هغو سره اړیکې ټینګوي. هغو ته ولاړ شئ، پیغمبر ته ووایئ او د یوسف د ورونو په څیر ورته ووایئ، قالوا تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. هغه له خپلو زامنو سره یو ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي، سلام د الله رسوله، د الله رحمتونه او برکتونه دې پر تاسو وي. قالوا تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا کیږي. هغه له کړاوونو او سختیو ډکې ورځې سترګو ته درېږي، خو ټولې هیروي او فرمایي، قال لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. آیا څوک شته چې د هغه پر پل قدم کیږي او پر دې وینا او لارښوونو یې عمل وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښو اخلاقو یوه ریښتینې او ژوندۍ بیلګه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوه خور ته 40 کلن لرې والي وروسته راځي چې هغه شیما بنت حارث ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضایي خور ده. راځي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام اچوي. ګڼ صحابه کرام تورې په لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا چې د غنیمتونو پر ویش بوخت دی ولاړ دي، دا راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د لیدلو کتلو اجازه اخلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تل بښنه کوله، تل اخلاق کول. که چا ورسره زیاتی کوه رسول الله به ورسره ښه کول او همیش به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ولی پالله. د دې وجې نه الله رب العزت عزت د دنیا هغه ته او هغه کسانو ته چې د رسول الله تابعداران ول او د هغه په شاوخوا کې ونصیب کړی و. نو قدرمنو اوریدونکو، الله دې موږ ته هم توفیق راکړي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. ستا تر بهار می سینه کې لکه زړه ساتلی، ستا تر بهار می سینه کې لکه زړه ساتلی، ستا په باره کې می دعاوي تر غفاره پورې، په مینه مینه می روزلې تر بهاره پورې، ما به په شپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه می روزلې تر بهاره پورې، ما به په شپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه می روزلې تر بهاره پورې. دا ستا پر سر به ما نفلونه خیراتونه کول، دا ستا پر سر به ما نفلونه خیراتونه کول، ته به مریض وې زه به ناسته تر نهاره پورې، په مینه مینه می روزلې تر بهاره پورې،
ما به پشپو شپو زنګولې تر سهار پورې په مینه مینه مې روزلې تر بهار پورې ما به پشپو شپو زنګولې تر سهار پورې په مینه مینه مې روزلې تر بهار پورې چې به مریض وې ما نفلونه خیراتونه کول چې به مریض وې ما نفلونه خیراتونه کول للو للو بمی ویلا تر نهار پوری و من می روزلی تر بهار پوری ما با پشپو زنگولی تر سهار پوری و من می روزلی تر بهار پوری ما با پشپو زنگولی تر سهار پوری په مینه مینه مې روزلې تر بهار پوری هر خبره مې په نازو محبت وتاته هر خبره مې په نازو محبت وتاته سترګې ختلې هر ورځ مې ستا تر لاره پورې په مینه مینه مې روزلې تر بهار پورې ما د ګلاب په امید لوی کړې او تخار وختې د زړه په وینو مې رالوی کړې تغیار وختې پر تقوا ولاړه کورنۍ. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته. مور په توده غېږ کې رالوی کړې او تمار وختې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو، حاجیان له کعبې طوافونه کوي، له خپل رب څخه د بښنې دعاوې غواړي، لمر هم تیز او ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. یو یومني سړي خپله مور په شا کړې ده، ستړی ستومانه او خولې پرې ورماتې دي. د ده عمر خوړلې مور له ناستې ولاړې وتلې ده او زوی یې پرې د کعبې طوافونه کوي. زوی د خپلې مور خدمت خپله دنده ګڼله او باید وی هم ګڼي، ځکه دا همدغه مور وه چې خپل زوی یې 9 میاشتې په نست کې وګرځاوه او بیا یې شاوخوا 3 کاله په غیږ کې وپاله او د خپل زوی په روزلو کې ډیرې تنګسې، بېخوبي او نورې ګڼې ستونزې تېرې کړې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د کعبې تر څنګ ولاړ دی. دغه یمني سړي پرې سلام وکړه او له سلام وروسته یې وار له واره وویل ما خپله مور په شا کړې ده او د کعبې طواف پرې کوم، آیا په دغه کار سره ما د خپلې مور حق ادا که؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته څه وایي؟ زما دې پر هغه ذات قسم وي چې زما روح او تنې په لاس او واک کې دی،
تا په دغه کار سره د خپلې مور د هغو ساګانو د یوې حق هم نه دی ادا کړی چې ستا مور ستا د زیږون پر مهال ویستلی دي. ستا دغه ټوله ستړیا او سختي ستا د زیږون پر مهال ستا د مور د یوې اخیستلې شوې سا سره هم برابر نه ده. نو راشه ګرانه ځوانه او ګرانې خورې واوره چې تا خپل مور او خپل پلار سره څه کړي دي. آیا که ته خپل د مور خبره ونه منې، د خپل مور او پلار خدمت ونه کړې، الله به تا سره څه معامله کوي؟ هغه یې مني په سخته ګرمي کې په سخته ګڼه ګوڼه کې د خپله مور په شا کړې ده او د کعبې طوافونه پرې کوي. او عبدالله ابن عمر ته وایي چې آیا په دې سره ما د خپلې مور حق ادا که؟ عبدالله ابن عمر ورته وایي چې نه، هیڅکله نه. هغه یوه ساه چې ستا د تولد او د زیږون په حالت کې ستا مور ویستلې ده، د ستا دا ټول کار د هغې یوې ساه بدله نشي جوړېدلی. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو مورګانو او میندو خدمت په خلاصه سینه او په اخلاص سره وکړو. هله به زموږ کورنۍ پر تقوا ودرېږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو اصحابو سره ناست په ملا کړوپ او یو کمزوری امسا په لاس سپینګیری رسول الله ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل زوی له بد چلنده او پر ده له شوي ظلم څخه سر وټکاوه. سړي دا خبره هم وکړه چې زوی هیڅ پروا نه ساتي او مخ یې ورڅخه ګرځولی دی. هغه سړي ویلې ای د الله رسوله، زما زوی اوس پر ما ظلمونه کوي، خو ما ماشوم را لوی که. د هغه د مړښت او ګېډې ډکولو په خاطر مې پر ځان ډېرې ولږې تېرې کړې. د هغه د آرامتیا او سوکالي په خاطر مې ډېرې سختي وګاللې، خو کله چې ستر او لوی شه زما حق یې رانه که، له ما سره بد چلند او په ما یې ظلمونه پیل کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وهل قلت فیه شیئا، آیا د هغه په اړه دې څه ویلی دي؟ سړي وویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ماذا قلت، تا څه ویلی دي؟ سړي وویلې چې داسې مې ویل کله چې کوچنی وې خواړه مې درکړل، کله چې ځوان شوې خرڅه او لګښت مې درکړل، ما به چې هر څه درکړل تا به مصرفول، پر کومه شپه به چې ناروغه وې ما به ټوله شپه په ویښه رڼوله او تر سهاره به ناقراره وم. داسې ونګېره چې زه اوس ستا پر ځای یم او تاسو زما پر ځای. زما سترګې اوس له اوښکو ډکې دي. کله چې ستر او خپل ځای ته ورسېدې له تا مې چې کومه هیله درلودله هغه دې پوره نه کړه. تا زما د دې ټولو کارونو په بدل کې له ما سره بد چلند وکړه. داسې ونګېره چې ته د نعمت او د فضل څښتن یې. تا چې له ما سره د یو پلار په توګه چال چلند ونه که، ای کاش چې د یو ګاونډي په ډول سره راسره چلند او رفتار وکړي. په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې او رسول الله وویلې چې دغه هلک ما ته راولئ. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لاړل او پر تن غښتلی او دغه غوښن ځوان یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوست. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مخامخ ځان ته ودروه، له ګریوانه یې ونیوه او ورته ویلې انت و مالک لابیک، ته او ستا مال ستا د پلار یاست. د حدیث په دې معنا دی چې اولاد د پلار لپاره د یو توکي او مال په څیر دی چې پلورلی او پیرودلی شي. له بده مرغه چې زموږ په ننني وخت کې او زموږ په ټولنه کې هره ورځ دا ډول په لسګونو کیسې او واقعې پیښیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، هغه اولادونه ډیر بدمرغه دي چې مور او پلار په سختیو وروزي، خو کله چې ستر غښتلي او ځوان شي تر بل هر څه وړاندې د خپل رب او د هغه د خوږ نبي له لارښوونو او احکامو سرغړونه کوي، او چې کله مور او پلار زاړه شول بیا له هغوی سره بد چلند او بد سلوک کوي. ډیر د تأسف ځای دی. موږ یوازې د زړو میندو او پلرونو له بد حالته ژړا او وایویلا پرته بل څه لیدلی نشو. داسې زاړه کسان مو هم لیدلی دي چې په ځمکې پراته او د خپلو اولادونو له بد سلوک څخه یې ژړا او کړیکې کولې. موږ هم د دغو مظلومو میندو او پلرونو پر بد حالت لوی الله ته شکایت کوو. هغه عادل او منصف ذات دی او هر شکایت اوري. الله دې په دوی رحم وکړي
او د دوی هغه بدو اولادونو ته دې الله رب العزت هدایت وکړي. ای کاش چې دوی له مور او پلار سره د نیکو خلکو له واقعاتو او نیک چال چلن نه ډېر څه زده کړي وای. علامه ابن سیرین رحمه الله تابعی دی. هغه به خپلې مور ته ډوډۍ تیاروله، خو له هغې سره به یې په یوه کاسه کې ډوډۍ نه خوړله. دا ځکه هسې نه چې هغې مړۍ ته د ده لاس پر اوږد شي چې مور یې خوړل او وچتول غواړي، او دا ټول په دې خاطر چې د مور په زړه کې څه تیر نشي. سره له دې چې امام احمد بن حنبل رحمه الله د اسلام یو ستر عالم او امام و، د خپلې مور به ډېر خدمتونه کول، ډوډۍ به ورته پخوله، کور به ورته جارو کولو، او د خپلې مور دا ډول نور کارونه به هم سرته رسول. تا نن څه کړي؟ د مور و پلار آزارول او د هغوی له خبرو سرغړونه کول ډیر نور ډولونه لري، خو یو څه په نمونې په ډول موږ تاسو ته ذکر کړل. د سرغړونو نورې بیلګې هم شته، لکه له خپل خالق څخه د مخلوق سرغړونه، داسې چې د الله له احکامو لرې کېدل او د تمدن او پرمختګ په نامه د نامسلمانو ټولنو تقلید کول. دغه امت لا هم پوه نه دی چې پرمختګ او تمدن یوازې او یوازې د الله تعالی په کتاب او د رسول الله په سیرت او لارښوونو کې نغښتی دی. نو پروردګار ته د دعا لاسونه لپه کوو چې دغه امت سمې لارې ته ور برابر کړي او نورو شته امتونو ته یې لارښود وګرځوي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې الله او د الله رسول دا ویلي چې مور و پلار سره نیکي کوئ، الله او د الله رسول دا هم راته وایي چې تاسو خپل ولي مه شلوئ. خپل منځ کې خپل منځي اړیکې مه پرېږدئ. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا المقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله تعالی چې کله د خپل مخلوق له پنځونې او پیدایښت څخه وزګار شو، رحم او خپلولي وویل: ای الله، دا د هغو کسانو ځای دی چې د خپلوي له نه پالنې پر تا پناه غواړي. الله ویل: آیا خوښه دې نه ده له هغو سره چې تا پالي وی پالم، او له هغو سره چې تا نه پالي وی نه پالم؟ رحم ویلې: پروردګاره، همداسې مې خوښه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پروردګار وویل: ستا غوښتنه ومنل شوه. دارنګه رسول الله وفرمایل: که غواړئ نو دغه آیت ولولئ: فهل عصیتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اوس آیا له تاسې نه له دې پرته نور څه هیله کیدی شي چې که قدرت په لاس درشي یا په شا واوښتلی، نو په ځمکه کې به فساد حاکم کړئ او په خپلو منځو کې به خپل ولي او یو د بل سرونه به غوڅ کړئ. دوی همغه خلک دي چې الله ورباندې لعنت وکړه او هغوی یې کاڼه او ړانده کړل. همدارنګه الله په بل ځای کې فرمایي: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. له هغه الله نه وویریږئ چې د هغه په وسیله تاسې له یو بل نه خپل حقوق غواړئ او د خپل ولي او پیوندولو له غوڅولو نه ډډه وکړئ. رحم ویل: دا د هغو کسانو ځای او منزلت دی چې پر تا د خپل ولي د نه پالنې پناه غواړي. رحم دغه خبره وکړه. نو اوس دا خبره ده چې آیا رحم په خپله ژبه دا خبره وکړه که د حال په ژبه؟ معتزله وایي د حال په ژبه، اما زموږ اهل سنت والجماعت وایي چې په خپله ژبه دا خبره کړې. نو قدرمنو اوریدونکو، راشئ د الله نه پناه وغواړئ، او هغه کسان چې خپل ولی پرېږدي د هغو نه پناه وغواړئ، او تل لپاره کوشش وکړئ چې په خپل منځ کې خپل ولی وپارئ، د الله نه پناه وغواړئ، ځکه له الله پرته
بل چا ته پناه وړل هم ناممکنه دي، لکه چې الله رب العزت په سورة نحل کې 88 آیت کې فرمایي فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، تا ته له رټل شوي شیطان څخه پناه غواړم. ځکه خو چې کله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر او جادو وشو، الله تعالی دغه آیتونه نازل کړل قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. باید الله ته پناه یوسو. د عربو مشرکانو دلیل دا و چې له الله پرته هم پناه غوښتل کیدی شي. د بیلګې په ډول د پیریانو له شر څخه د خلاصون په مخه به یې د خپلې دښتي او صحرا خدای ته پناه وړله. الله تعالی فرمایي په سورة جن کې 6 آیت کې وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. او دا چې له انسانانو څخه ځینې کسانو له پیریانو څخه د ځینې کسانو پناه غوښتله، په دې ډول هغوی د پیریانو غرور لا نور هم زیات که. موږ باید الله تعالی ته پناه یوسو، ځکه چې له الله تعالی پرته بل څوک د پناه ورکولو توان نه لري. هغه واکمن او عزت ورکوونکی ذات دی. ښایي همدا علت وي چې الله تعالی هغه کسان ملامت او ګرم بولي چې له هغه پرته د بل چا عبادت کوي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې یوازې الله ته سر د تعظیم کته کړو او د هغه عبادت وکړو. د غیر الله د عبادت نه دی الله موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي او دا پناه په الله باندې غواړو. نور به واورو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه ما به پشپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې. ما به پشپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې. ما به پشپو ما به پشپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ځینې د تاریخ کتابونه لیکي چې یو اندونسي او اسپانیي شاعر یو پاچا ته وویل ما شئت لا ما شاءت الا قدره فاحکم فانت الواحد القهار. تاسو چې څه غواړئ هغه کیږي نه هغه چې برخلیک یې غواړئ نو واک وچلوه، ځکه چې ته یوازینی قهار او واحد القهار یې. جنایتکاره ټولواک هیڅ هم ونه ویل او خلکو هم په پټه خوله دا خبره ومنله. الله تعالی هغه شاعر ته وښوده چې یوازینی قهار ذات څوک دی. دغه شاعر دومره سخت رنځور او ناروغه شو چې ډاکټران یې په درملنې کې پاتې راغلل. دی داسې شو چې شپه او ورځ به د سپي غوندې په خپل بستر پروت و او له ځان سره به بونګېده. الله تعالی غوښتل هغه ته د قهار ذات مفهوم او معنا ورزده کړي چې بالاخره دغه شاعر له خپلې مستي راوغورځېده او په داسې حال کې چې بدن یې ډېر ډنګر شوی و دا شعر یې ووایه بعین مفتقر الیک نظرت لی فأهنتني وقذفتني من حالقي لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير خالقي. تا ته د یو وړ او محتاج کس په سترګه تا ما ته راونه کتل، تا زما سپکاوی وکړه او سپکه خبره دې راته وکړه. تاسو ته باید سپکاوی ونه شي، زه باید په سپکو سپک شم، ځکه ما خپلې ټولې هیلې او آرزوګانې له اصلي خالق او پنځوونکې پرته په بل چا پورې وتړلې. امام احمد بن حنبل نه پوښتنه وشوه چې توکل څه شی دی. هغه ویلې توکل هغه دی چې ابراهیم علیه السلام اور ته پورې نږدې کېدو کې داسې وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. د ابراهیم علیه السلام په سیرت کې راغلي چې هغه د یوې مرمۍ په توګه په منجنیق کې کېښودلی شو. ټولو دوستانو او خپلوانو ترې مخ وګرځوه، خو د هغه په زړه کې د الله یووالی او وحدانیت لکه د غره لوړ و. هغه هم زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوندې د موحدینو سر او سالار و. کله چې اور ته وغورځول شو لا اور ته رسېدلی نه و. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته راغی، ورته وایي چې الک حاجتون، آیا تا لپاره د مرستې حاجت شته چې زه ستا مرسته وکړم؟
حضرت ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي اما الیک فلا، تا ته مې څه حاجت نشته. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې د رب نه دې وغواړه. ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي علمه بحالی افصح من لسانی، د الله علم زما په حال باندې دا ډیر څرګند دی زما د ژبې نه چې په خپله ژبه باندې د الله نه وغواړم. او د ابراهیم علیه السلام په ژبه باندې دا کلمات ول حسبنا الله و نعم الوکیل. همدارنګه بدایه و نهایه لیکي چې ابراهیم علیه السلام دا کلمات لستل لا اله الا انت سبحانک لك الحمد ولك الملك لا شریک لك. اوس هم که یو مسلمان دا کلمات الولي الله به داسې ساتي د ظالم او د فاسقانو نه لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د نمرود د اوره وساته. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې منافقینو ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، منافقانو وویل ستاسو پر خلاف لویې لښکرې راغونډې شوي دي، له هغو نه وویرېږئ. نو د دوی په اورېدو نور هم ایمان پیاوړی شو او هغو ځواب ورکه چې زموږ لپاره الله کافي دی او هماغه ډیر ښه کار جوړوونکی دی. اصل کې جواب دا و فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورونې سره بیرته ستانه شول، هغو ته هیڅ زیان هم ونه رسید او د الله له خوښي سره سم تک کولو مرتبه یې هم وموندله. الله ډیر ستر لورونکی ذات دی. د یرموک غزا وه او د خالد بن ولید کیسه په وار تکرار شوې ده. له هغه سره شاوخوا 3,000 جنګیالي وه، خو مخالف لورې رومي سرتیري 2,80,000 وه. کله چې جګړه پیل شوه یو مسلمان جنګیالي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویل رومیان څومره ډیر او موږ څومره لږ یو. خالد بن ولید وویل په الله سوګند چې زموږ شمیر زیات او د هغوی کم دی ځکه الله تعالی له موږ سره دی. یو بل مسلمان جنګیالي وویل ای خالده ښه به دا وي چې د اجا او سلما غرونو ته وتښتو. خالد بن ولید ویل په الله سوګند چې د اجا او سلما د غرونو پر ځای به د الله تعالی په لورې وځغاستو. حسبنا الله و نعم الوکیل، زموږ لپاره الله کافي دی او هماغه ډیر ښه کار جوړوونکی دی. جګړه پیل شوه، خالد رضی الله عنه کامیاب او بریالی شو ځکه چې الله د هغه دپاره کافي و. نو قدرمنو اوریدونکو رحم ویلې ای الله دا د هغو کسانو ځای دی چې د خپلوي له نه پالنې پر تا پناه غواړي ځکه الله تعالی پر خپل ولي شلونکو لعنت وایي فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. جعفر صادق رحمه الله خپل زوی ته وایي له 3 کسانو سره ناسته ولاړه مه کوه، له فاجر او بدکاره سړي سره ځکه چې هغه په خپلو بدو کارونو او له الله تعالی او د هغه د رسول څخه په سرغړونې له تا سره دښمني کوي. دویم د خپل ولی له شلونکو سره ځکه چې هغوی په آسمانونو او ځمکه لعنت کړي شوي دي. دریم له بخیل سره ځکه چې هغه ستا مهمه اړتیا هم پر تا پلوري. الله پاک له رحم سره ومنله او ویل سمه ده تا ته د خپل ولی له شلونکو پناه درکوم. بیا الله تعالی رحم ته ویل آیا خوښه دې نه ده چې خپل ولی پالونکو سره وپالم او له نه پالونکو سره وشلوم؟ رحم ویلې خوښه مې ده. بیا رسول الله وفرمیل که غواړئ دا آیت ولولئ فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله. د دغې خبرې ټول مفهوم دا دی که تاسو پر الله تعالی کفر کوئ نو یوازې د خپل ولی پالل پاتې کیږي. دا په دې معنا ده کله چې یو مسلمان یو بد کار کوي نور ورته وایي نور هیڅ هم نه دی پاتې نو لمونځ هم پرېږده. په اصل کې نه غواړي چې پر هغه لمونځ پرېږدي خو هغه ته ګواښنه او ګوتڅنډنه کوي. الله تعالی فرمایي کله چې تاسو ایمان پرېښود نو یوازې د خپل ولی پالل پاتې کیږي او هغه هم پرېږدئ ځکه چې دغه ګناه تر ایمان پرېښودلو آسانه ده. له حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله وفرمیل ان الرحمه شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته
رحم او خپلولي پالل د رحمان ذات له طرفه دي. الله تعالی وفرمیل چا چې خپلولي وپالله زه یې هم ورسره پالم او که چا ونه پالله زه یې هم ورسره نه پاللم. د الله تعالی له نامه سره د رحم یو ځای راوستل او نښلول د خپلولي د پاللو ارزښت ښیي او همدا لامل ده چې الله تعالی وایي چا چې خپلولي وپالله زه یې هم ورسره پالم، که چا ونه پالله زه یې هم ورسره شلوم. له دې معلومیږي چې د خپلولي پالل څومره الله تعالی ته ارزښتناکه ده او څومره تاکید یې پرې کړی دی. په اصل کې د خپلولي پالل هغه دي چې له هغو خپلوانو سره چې له تا سره اړیکې شلوي او خپلولي نه پالي ورسره یې وپالي او پرله پسې او دوامداره ډول همدغه کار وکړي، ځکه چې دا تر ټولو ښه خپلولي پالل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الواصل بالمکافي ولکن واصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. د خپلوانو سره د اړیکو پالونکی او ټینګونکی هغه نه دی چې د خپلولي د پاللو په بدل کې خپلولي وپالي، بلکې له خپلوانو سره د اړیکو پالونکی هغه دی چې د دغو اړیکو نښلوونکو سره او له هغو سره چې له ده سره نه پالي وی پالي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رب العزت د ویناو مطابق عمل وکړو. نن ورځ د پلار او د زوی ترمنځ ارتباط نشته دی، د ورور او د ورور ترمنځ ارتباط نشته، د ورور او د خور ترمنځ ارتباط نشته، ترونه او تربرونه خو لا پرېږده. په داسې خلکو باندې الله لعنت ویلی او داسې خلکو سره الله کله هم دوستي نه کوي. که غواړئ چې کورنۍ هم پر تقوا ولاړه شي راشئ د الله او د الله د رسول پیغام واورئ تر څو چې الله عزت د دنیا او د آخرت درکړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. ستا تر بهاره مې سینه کې لکه زړه ساتلی، ستا تر بهاره مې سینه کې لکه زړه ساتلی، ستا په باره کې مې دعاوې تر غفاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې، ما به په شپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې، ما به په شپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې. دا ستا پر سر به ما نفلونه خیراتونه کول، دا ستا پر سر به ما نفلونه خیراتونه کول، ته به مریض وې زه به ناسته تر نهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې، ما به په شپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې، ما به په شپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې. چې به مریض وې ما نفلونه خیراتونه کول، چې به مریض وې ما نفلونه خیراتونه کول، للو للو به مې ویله تر نهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې، ما به په شپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې، ما به په شپو شپو زنګولې تر سهاره پورې، په مینه مینه مې روزلې تر بهاره پورې.
هر خبره می پنازو محبت و تاتا هر خبره می پنازو محبت و تاتا سترګې ختلې هر ورځ می ستا تر لاره پورې په مینه مینه مې روزله تر بهار